President Trump is threatening to send ICE agents to airports. President Trump announced this afternoon that he plans to send ICE agents to airports across the country on Monday, presumably. السلام علیکم ګرانو دوستانو یو مهم موضوع در سره شریکوم چې په دې وروستیو کې ډیره زیاته توجه ځان ته راړولی دی راپورونه وایي چې ډونالد ټرمپ ګواښ کړی چې که د حکومت د بودیجې ستونزه حل نشي نو ممکن د یو اس امیګریشن کانسټوم انفورسمنت یا آیس افسران د امریکا هوایي ډګرونو ته واستول شي دا په دې حال کې دی چې خو اصلي پوښتنه دا ده آیا دا خبره رښتیا ده او که نه کوي زمونږ لپاره څه معنا لري راځئ دا موضوع ساده او واضح درته تشریح کړم چې دا څنګه وشو او څه دپاره کیږي او زمونږ دپاره څه معنا لري لومړی دا فیصله شوی دی او که نه تر اوسه دا یوازې یو سیاسي وړاندیز دی یعنې لا تر اوسه رسمي ډول نه دی عملي شوی دا خبره د حکومت د بودیجې د اختلاف له امله راپورته شوی دی چیرته چې دواړه سیاسي ډلې لا هم توافق ته نه دی رسېدلي دوهم که آیس هوایي ډګرونو ته لاړ شي څه به کوي ډېر خلک فکر کوي چې آیس به ټول امنیت په لاس کې واخلي خو دا سمه نه ده حقیقت دا دی اصلي امنیت به لا هم د ترانسپورټیشن سیکیورټي یا ټي اس ای سره به وي آیس به یوازې د مرستې لپاره محدود کارونه ترسره کوي لکه د اسنادو کتنه یا نور ساده اداري کارونه نو دا معنا نه لري چې هوایي ډګرونه به د مهاجرت د نیولو ځایونه شي دریم خلک باید اندېښنه وکړي که تاسو قانوني اسناد لرئ هیڅ اندېښنه مه کوئ تاسو عادي سفر کولی شئ که ستاسو اسناد نیمګړی وي په هغه صورت کې ښه ده چې مخکې له سفره ځان خبر کړئ او احتیاط وکړئ مهمه خبره دی که څه دی هر وخت خپل مهم اسناد له ځان سره ولرئ څلورم دا موضوع ولې مهمه ده ولې دومره خلک ورپسې دغه د اندېښنه ورته کوي دا موضوع ځکه مهمه ده چې ډیری خلک د غلطو معلوماتو له امله ویریږي ځینې کسان فکر کوي چې هر څوک به په هوایي ډګر کې ونیول شي خو دا حقیقت نه لري نور زموږ هدف دا دی چې تاسو ته سم واضح او بېطرفه معلومات درکړو او پایله د دې خبره څه دی دا خبره تر اوسه عملي شوی نه دی که آیس که عملي شي هم آیس به محدود رول ولري اصلي امنیت به ټي اس ای سره وي عادي مسافر باید اندېښنه ونه لري نور کوم داسې خاص خبره دی کې نشته دی نو تاسو ډارېږئ مه دا یو اوس نن دغه موضوع برسره شوی دی د یو غواړي چې هغه ټرمپ دوشنبې ورځ باندې آیس هوایي ډګرونو ته واستوي دا ځکه چې هغه کومه بودیجه باندې چې دیو دواړه ګوندونه دغه لري خبرې کوي هغې په اړه دیو غواړي چې وغږېږي چې تر اوسه لا د دې خبرو عملي د خبره یا رسمي خبر لا نه دی نشر شوی که چېرته دیو توافق ته رسېږي نو بیا تاسو دپاره دیو د میډیا له لارې تاسو دپاره اول درکول کېږي او موږ به هم تاسو دپاره ویډیو جوړو نو تاسو د اندېښنه مه کوئ هر هغه څوک چې سفر غواړي چې سفر وکړي سفر لري هېڅ کوم مشکل نشته دی که چېرته تاسو اسناد لرئ قانوني اسناد لرئ اسناد مو په لاس کې دي نو هېڅ کوم مشکل نشته دی کومه اندېښنه مه کوئ تاسو کولی شئ چې په عادي ډول لاړ شئ او بیرته راشئ هر ځای ته چې ځي یو ایالت نه بل ایالت ته ځي یو ملک نه بل ملک ته دی مو په دغه صورت کې هېڅ کوم مشکل او دغه تاسو دپاره نشته تاسو کولی شئ چې عادي ډول باندې مخ ته لاړ شئ اوس کومه مشکل به تاسو دپاره نه وي که چېرته ستاسو اسناد تکمیل دی او ستاسو اسناد پوهېږئ چې کوم مشکل نه جوړوي بیا هم دوستانو مو ډېره مننه خیر اوسي ښایسته او تازه ویډیوګانو دپاره ما سره پاتې شئ لایک کمنټ فالو له یاده مو مه باسئ او نورو دوستانو سره شریک کړئ تر بله ویډیو پورې تر په خدای مو سپارم الله مو مل شه ژوندي اوسئ السلام علیکم